خان بھائی نن تاسو فرنټیر فاونډیشن بلډ سروسز ته نن تاسو وزټ کړی دی او دلته د ماشومانو سره ملو شوي په دې هکله باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه، ډېره مهرباني. ظالم صاحب راوغوښتلم او دلته د دې ښایسته ښایسته ماشومانو سره ملو شوم. نو زه دې باره کې صرف دا ویلی شم چې زه نن په خپله راغلی یم، د دې سره ملاون شوم او خپل بلډ چې کوم دی که نه نو هغه به م ډونیټ کوم. نو زما خیال دی چې په بلډ ورکولو باندې صحت ښه کېږي او بل دا دی چې پیسې پې هم نه ځي. نو پکار دا ده چې زموږ څونه پبلک دی څونه دغه دي، ځکه چې دې ماشومانو ته څنګه چې د روټۍ ضرورت دي دغه شان دي د بلډ ضرورت دی. نو زموږ چې څونه پبلک دی، څونه پښتانه دي، څونه پاکستانیان دي، ټولو ته پکار دي چې دلته راځي او دلته چې کوم دی نو بلډ ډونیټ کوي او د دې ماشومانو هیلپ کوي. او د دې نه علاوه چې کوم زموږ پښتانه دي، پاکستانیان دي، بهر ملکونو کې ناست دي، سپیشلی په میډل ایسټ کې، یورپ کې، امریکا کې، نو هغوی ټولو ته زما خواست دی چې د فرنټیر فاونډیشن سره خپله ډېره زیاته مرسته وکړي چې څونه تاسو زیاته مرسته کوئ هغومره به د دې ماشومانو په صحت باندې د هغې ډېر زیات ښه اثر پرېوځي. ځکه چې ستاسو مرسته میلاویږي نو دې ته به بلډ میلاویږي، دې ته به فیسیلیټیز میلاویږي. او ما وکتل که نه، ما مخکې کتلي دي چې دې ته دا بلډ کمی راشي نو دوی ډېر زیات تکلیف کړي. نو چې دغه شانتې والنټیرز راپاسي او هغه هیلپ کوي نو یو دغه چې کوم ورته ویلې کېږي که نه، د الله په لار کې یو ډېر ښه کار هم دی او تاسو ته به ذهني سکون هم میلاوي.